ملګرو په دې ویډیو کې به تاسو ته ښایم چې کوم موبایل کې تاسو ویډیو ریکارډ کړئ د هغه ویډیو سیز ډیر زیات غټي نو په اسانه طریقه باندې به دغه ویډیو سیز چې دی ته به دا څنګه راکمې چې دغه ویډیو سیز راکم شي او کوالټي خراب نه شي ځکه چې موږ ډیر ځګونو کې ویډیوګان ریکارډ کو نو هغه ویډیوګان چې کوم موږ ریکارډ کو موږ سره پرتی خو هغه چې دی دغه په وجه موږ موبایل چې دی ډیر زیات سلو چلیږي ځکه چې سټوریج پولی نه هغه چې کوم هغه مینج کوي او ریم په کمی نو هغه په وجه چې کوم موبایل ډیر زیات لوډینګ کوي او سلو چلیږي نو بل دا چې د سټوریج خبرې ټوله غټه مسله د سټوریج ته چې کوم 32 جی بي ته سره هغه مخ سره چې کوم دی ډک شنو زم چې تاسو په دې ویډیو کې تاسو وګورئ دا کوم ویډیو چې تاسو ریکارډ کړی د دې په کوالټي نه خرابېږي په دې بس اثر نه پریوزي او دې سره چې دا ویډیو چې کمپریس کول غواړي انو هغه اپلیکیشن به تاسو ته خایم چې کوم موږ اکثر کو تاسو خیال کړی موږ فیسبوک ته ویډیو اپلوډ کو زموږ ویډیو وقه ویډیو کو دوباره به موږ ډاونلوډ کوو نو هغه سیز ډیر زیات کمی خو هغه د کوالټي خراب کی خو په دې کې به تاسو ته خایم چې کوالټي به موږ سره نه خرابېږي ډیره بهترین کوالټي وي. السلام علیکم ملګرو زه محمد جوادي په دې نه مخکې تاسو سپورټ پښتون چینل نه سبسکرایب کړئ دا راته سبسکرایب کړئ د خپل ویډیو طرف ته ځو څنګه تاسو ته ما ویل دي د لپاره چې دی یو اپلیکیشن پکار دی د غیر نوم چې دی ویډیو کمپریسر سوي شو جی تاسو په دې کې سرچ کې چې کله ویډیو کمپریسر تاسو سرچ کې دا گرین کلر چې دی دا به ډاونلوډ کې ما ډاونلوډ کړی دی صحیح شو جی دلته کې زه راځم په دې کلیک کوم کلیک کې د انټرفیس چې دی تاسو کته شي ساده ټول ویډیوګانې چې دی ځان سره راچوته کړل دي خو ځینې ویډیوګانې چې دي هغه پکې زړی کوم د ټیک ټاک نو دغه نه چې هغه لډي کمپریسي خو چې کوم په کیمرا باندې کوم ویډیو کو نغې سیز غټي دلته کې تاسو زه خایم تاسو کته شي دلته کې دا یو ویډیو ده 40 سکند او 69 ام بي سیز لري په دې کلیک کوم دلته کې چې دی دوه خبرې راځي ویډیو کمپریسر ته پکې کټینګ هم کولی شي چې کوم دی فاسټ فارورډ کولی شي ایکسټورټ کولی شي صحیح شو جي ام پی 3 ته موړي ډېرې خبرې دي پکې بار خالي من کمپریسر باندې خبره کو ویډیو کمپریس کول صحیح شو دلته کې اډ راغ اډ باندې کلیک کې دلته کې دا به ختم کې دلته کې ته دینه اډیو ختمول شي کله بعض ټیم کې موږ ویډیو کوي کې د اډیو ضرورت نه صحیح شو دا مختلف قسمه سیزونه دي د ویډیو چې په کوم باندې کلیک کړه ته کې ته ام بي خي خو چې دا اسونه ام بي دلته کې خای تاسو ته کې 45% دلته کې د مطلب ویډیو کوالټي دلته کې سیس کم شي خو څونه چې دلته کې دا خي 44 د کله کمپریس کې دا غن علاوه چې دی دا د دین نور کم شي وي د سیس دلته کې 44 دا صرف رندم خي اس چې کوم دی استیمیټ خي چې کله ویډیو کمپریس شي د نه سیوا نور هم کم ام بي کې خي خو موږ دلته کې دا لو کوالټي و راغلی دا خي کوالټي کې دا لو کوالټي کې راغلی لو کوالټي کې نورم کمزوري شي موږ کسټم استعمالو دلته کې کسټم استعمالوي تاسو کته شه د ویډیو چې کوم دی 1280 ضرب 720 د دې ویډ او هایټ مطلب پلانوالي او اوچتوالي څونه چې د ویډیو دی هغه خبر دلته کې نو د ریزولوشن چې دی تابع لګرا کم کې صحیح شو جی دلته کې بدا چې کوم بیت ریټ دی صحیح شو دا مرا کم کې خو چې کله دا بیت ریټ چې دی دا تاسو کله ویډیو کې چې دی او اډیو ته ضرورت نه د سيزون ته ضرورت نه او خیر ته چې اډیو د کمزوري شي ویډیو ضروري ده دلته چې کوم د دینه اډیو ډیلیټ کوم شي خو د نفس چې دی تاسو کته شي د ایم د دې سونه راغی 26 خو چې کله دا ویډیو کمپریس شي تاسو کته چې کمپریس کومه دا به د 26 د سیوا راکم شي صحیح ده شي خو ویډیو چې دی ډیر زیات ځګی نسی او منګه غو ویډیوګان چې دی بیا چاته لیګل نو شو نه اپلوډ کولی شو خو تاسو کو خیال کړی چې کله موږ ویډیو غټه یوټیوب ته اپلوډ کو یا فیسبوک ته اپلوډ کو نه هغه د اتوماتیک سیز ورکوټ کی هغه هم کمپریس کوي صحیح شو جی ملګرو تاسو کته چې دا ویډیو را پکې لري کې بناوالو لا دغه سیز چې دی 27 ام بي شو صحیح شو جی او کوالټي هم هغه شانتي کوالټي ده کوالټي کې دونه افیکټ دا غنه ده پرې وته او هغه شانتي کوالټي ده دونه کمزوري شوی نه ده خو بار خال دغه شانته چې دی ویډیو کمپریس کیږي او کوته کوالټي کومول نه غواړي صرف ډایرکټ چې کوم سیز د پاره کې وخت هم کمپریس کې نو بس دا سیز چې دی را کمیږي چې کله موږ په یوټیوب موبایل باندې چې دی چې خبره 15 منټ ریکارډینګ کو ناغه 1 جی بي نه وړېدلی ناغه ویډیوګان چې دا خاص کر دغه د لپاره استعماليږي هغه ویډیوګان سیز کومول د لپاره چې دی ته استعمالول شي او ډیر زیات خپل اپلیکیشن ډیر زیات خپل او ډیر زیات په اسانه باندې چې دی او ویډیو چې دی د کمپریس کوي بیک ګراوند هم کوي تاسو کله ویډیو روانه کې کمپریس کوي تاسو کلیک کوي بیک ګراوند دا بچی دی او تاسو په لومبر کې ګوتې واخیو دا به چې کوم دی او شاته چې کوم دی لګیا وي دا خپل کار کوي صحیح شو جی کو دا ویډیو تاسو خوښ شي دا ویډیو سره لایک کړئ او دغه شان ویډیوګانو کترو د پاره زموږ چینل ځان سره سبسکرایب کړئ
ملګرو دا ویډیو تاسو خوښ شوي دا څنګه نور ملګرو ته شیر کړئ او زموږ د فیسبوک پاڼه لایک کړئ او یوټیوب چینل سره سبسکرایب